افغانستان په اوس وخت کې د کال تقریبا 2.5 میلیارډ ډالرو بودیجې ته ضرورت لري چې ځان پې وساتي او که د مثال په توګه دا بودیجه د کال 3 میلیارډ ډالر هم حساب کو نو افغانستان به د راتلونکو زرو کلونو لپاره یوازې 3 ټریلیونو ډالرو ته ضرورت ولري. یعنی 3 ټریلیونه ډالر د افغانستان د ساتنې او بهبود لپاره تر زرو کلونو پورې بس دی. او پوهیږئ افغانستان کې دننه همدا اوس د 3 ټریلیونو ډالرو په ارزښت پټې خزانې موجودې دي او هغه خزانې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ځمکې لاندې لوی معدنونه، منرالونه او ذخایر دي. تحقیقات ښودلې ده چې افغانستان دا اوس دومره لیتیم لري لکه څومره چې سعودي عربستان تیل لري. په افغانستان کې له 2.5 میلیارډو ټنو نه زیاته اوسپنه پرته ده. د دنیا تر ټولو بهترین لاجورد، زمرد او مس دلته موجود دي او د سرو زرو داسې کانونه هم لري چې تر اوسه پورې د هیچا لاس پې نه دی لګېدلی. خو له دومره پراخو طبیعي زیرمو سره هم افغانستان ولې تر اوسه پورې غریب پاتې دی؟ او په دې کې تر ټولو جالبه بیا دا ده چې په تیرو 80 کلونو کې ټول هغه غریب او وروسته پاتې ملکونه چې ډیر مهم طبیعي ذخایر لري په خپل هیواد کې به یا د فساد یا د جګړو او یا هم له نورو مشکلاتو سره مخ شوي او په دې کې یو افغانستان هم دی. سومالیا، سودان او کانګو نور ښه مثالونه هم دي. نو په همدې خاطر په نړیواله سطحه دې ډول ذخایرو ته د نیچرل ریسورسز کرس نوم ورکول شوی دی. یعنی هغه هیوادونه چې د پراخو طبیعي زیرمو لرلو سره بیا هم غریب پاتې شوي دي او ورسره جفت له جګړو، فساد او له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. خو ولې دا طبیعي زیرمې د یو هیواد لپاره په مشکلاتو باندې بدلیږي او له دې هم مهمه دا ده چې ولې په افغانستان کې له دغو مهمو قانونو نه تر اوسه پورې د هیواد د پرمختګ لپاره استفاده نه ده شوې. راځئ نن په